د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه، وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د غویي 4مه نیټه ده چې د 2025 کال د اپریل 24مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکي. د اقتصاد وزارت وايي خیریه بنسټونه دې له راستنېدونکو کډوالو سره د مرستې په برخه کې همکاري وکړي. په بغلان کې 4 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل له منځه یوړل شول. په بامیان کې د 10 د څښاک د اوبو شبکو د جوړېدو پروژه پیل شوه. او د فلسطین ادارې مشر له حماس ډلې وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي او برمته شوي کسان خوشي کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اقتصاد وزارت وايي خیریه بنسټونه دې له راستنېدونکو کډوالو سره د مرستې په برخه کې همکاري وکړي. د اقتصاد وزیر له خیریه بنسټونو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دغه بنسټونه دې له راستنېدونکو کډوالو سره د ستونزو په حل او ملاتړ کې لا ډېر همکاري وکړي. د اقتصاد وزارت د خبر له مخې وزیر او د کډوالو د مرستو د جذب او تنظیم کمیټې مشر د بیړنیو حالاتو پر مهال د خیریه بنسټونو له پخوانیو همکاریو مننه وکړه او د دوامدارې همکارۍ همغږي پیاوړتیا، مؤثر ځواب او لازمې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي د راستنېدونکو کډوالو د اوسني وضعیت سمدستي اړتیاو او د لومړیتوبونو په اړه هم معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کورنیو لپاره د ځمکې د ویش لړۍ پیل شي. د ناستې په پای کې د خیریه بنسټونو مشرانو له اقتصاد وزارت او د مرستو جذب کمیټې سره د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. په بغلان کې 4 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل له منځه یوړل شول. د بغلان د عامې روغتیا رئیس پلاوي 4 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل له منځه یوړل. ډاکټر عبدالقهار احمدي د بغلان د عامې روغتیا رئیس وویل دا درمل د تیرو 3 میاشتو په موده کې د پلي خمري ښار او بغلان مرکزي ولسوالۍ له بېلابېلو درملتونونو څخه راټول شوي او د اړوند ادارې ګډ پلاوي په حضور کې له منځه یوړل شول. نوموړي ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل چې له تاریخ تیره یا بې کیفیته درملو څخه د خلکو روغتیا له خطر سره مخ کړي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتل چې د درملو د پیرلو پر مهال د هغوی د مصرف نیټې ته جدي پاملرنه وکړي. په بامیان کې د 10 د څښاک د اوبو شبکو د جوړېدو پروژه پیل شوه. د بامیان والی دغه ولایت د پنجاب ولسوالۍ په 10 کلیو کې د څښاک د اوبو د 10 شبکې د جوړولو پروژه پرانیسته وکړه. د باختر اژانس د راپور له مخې والی ویلي دا شبکې به د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د څه باندې 22 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. هغه له بنسټونو مننه وکړه چې دغه پروژه تمویل او پلي کوي او زیاته یې کړه د بامیان سیمه ییزې ادارې د ولسوالیو په ځانګړي ډول لرې او محرومو سیمو د سفرونو له لارې د خلکو ستونزې او اړتیاوې تشخیص کړي او هڅه کوي چې د پرمختیایي بنسټیزو او عامه پروژو له لارې ورته رسیدنه وشي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 542 کورنۍ او 19 جوماتونه، 4 مکتبونه او 2 دیني مدرسې به د څښاک له اوبو برخمنې شي. او وروستۍ خبر دا چې د فلسطین ادارې مشر له حماس ډلې وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي او برمته شوي کسان خوشي کړي. د فلسطین د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس له حماس ډلې وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي، ټول برمته شوي کسان خوشي کړي او د غزې کنټرول فلسطیني ادارې ته وسپاري. نوموړي په یو تند تلویزیوني وینا کې پر حماس سختې نیوکې وکړي او ویل چې حماس د یو سیاسي ګوند بڼه خپله کړې. عباس زیاته کړې چې حماس باید د غزې مسؤلیتونه له وسلو سره یو ځای فلسطیني ادارې ته وسپاري. نوموړي حماس هم ملامت وبل او ویل چې د دوی له لوري تر سره شوي اقدامات اسرائیلو ته دا پلمه ورکړه چې پر غزې بریدونه پیل کړي. د یادونې وړ ده چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو برید وکړ چې له امله 11,000 ډېر اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 250 تنه یې برمته کړل.
دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه تر بیا که وختونه لویه لامل شه